رحمت یو غریب سړی او هغه به هره ورځ بازار ته تلو او د خلکو بوټان به یې پالش کول. هغې به لږې پیسې ګټلې. یو ورځ یو مالداره سړی راغی. هغې وویل زما بوټان پالش کا، زه به تا له ډېرې پیسې درکړم. چې رحمت بوټان پالش کړل نو امیر پیسې ورنه کړې او ورپسې وخندل او ورته وویل چې ته به تل غریب یې. رحمت هیڅ ونه ویل. هغې وویل زه خلک رټم نه، زه انسان یم. سبا باندې باران راغی. امیر سړی بند شو په باران کې. هیڅوک یې مرسته نه کوله. رحمت ورغی او د هغه امیر سړي مرسته یې وکړه او د هغې ګاډی د بارانه کې راخلاص کو. امیر حیران شو او وی ویل ما خو ستا بد کړي و، تل ورپسې ما خاندلې، ولې زما مرسته وکړه؟ رحمت ورته وویل ان ښه وي نه بد زه بدله نه اخلم. امیر شرمنده شو. هغې رحمت ته کار هم ورکړو او کور یې هم ورکو. کیسې مقصد دا دی کله هم د چا سپکاوی مه کوئ. ژوند بدلیږي، نن پتا شوه سبا په ما شوه. نو اگر داسې ویډیوز ستاسو خوښیږي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک.